نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ تپوس کوي من اصبح منکم اليوم صائما، تاسو کې نن روزه د چا ده؟ ابو بکر لاس اوچتی انا زه روزه یم، نن مې روزه ده. من اطعم منکم اليوم مسکینا، نن په مسکین خوراک چا خوړلی دی؟ ما. زمونږ غوندې کندوان او بکسونه د وړو نه ډک نه وو او نه جیبونه د پیسو نه ډک وو. د کوره راووتم، سوالګر ولاړو، د عبدالرحمن په لاس کې وچه ډوډۍ وه، دنه مې واغسته، سوالګر له مې ورکړه، مسکین باندې خوراک شو. او دا ماده زمونږ نه بلکل ختمه شو. اطعم الطعام، خوراک خوړل. زمونږ اجرا او بیټک کې لوپر لوچک ګنده بدعمله ښه خوراک کوي. پاتې شو ښه سړی عالم د جومات امام، ختمونه خو پې نشو خوړل، ختمونه نه خوري، دا صدقه به پې ته کله خوري؟ کله چې قرآن او حدیث نه نو خبر، صدقې ډېرې وي، چې قرآن او حدیث ته رالو هر څه بند شو. ذکر ډېرو ناروانو، هغه مسنون ذکر هم بند شو. ناروا درود شریف خو هغه مسنون هم بند شي. تاسو کې نن جنازه کې شرکت چا کړی دی؟ ما ولی په جنازه کې یو جنازه کې شرکت، یو قرات څومره؟ مثل جبل احد، ستا په میزان کې تله طول بی. ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، تله به راوړي عمل به تلي. څونه به دې زړه غواړي چې یا الله کاڼي اوس پکې ور واچه؟ کاڼي نه، یو جنازه کې چې د شرکت وکړه او د سلامه پورې ولاړ وي، په عمل نامه کې د احد د غره عمره وزن درته اچوي. او چې دویم قبر ته څوک ایسار شي نو دا اجر ډبل شو، 2 قراته شو. ابن عمر ویل لقد فرطنا على قراريط کثیر. زه خو نه وم خبر چې په دفن کې م یو قرات دی، او افسوس وکړه چې ما نه خو ډېر قراتونه لاړ. موږ ځو جنازو له، نن هم ځو، سبا به هم ځو، ورځ کې کله 2 م وکړو 3 م وکړو. ولې؟ ځکه ورځم چې راغلی و ماله، بس ځکه چې هغه راغلی و بدل شي. د دې ځای نه پنډۍ ته، لاهور ته، کراچۍ ته، کونړ ته، جلال آباد ته هم جنازو له ځو. ولې؟ ځکه چې تربورولي ده، قامولي ده، کلیګري ده. داسې جنازه ته کله وکړه خوند به درته مقه جنازګاه کې په دې خوند به پوه شي چې نه دې څوک پېژني او نه هغه خلک ته پېژني. او اوړې راوړې د جنازې جومات سره چې یاره جنازه د الله د رضا دپاره نن کوم، زړه به دې د نور نه ډک شي. یو قرات دقه کې اجر دی. من عاد منکم اليوم مریضا، نن د بیمار پوښتنه چا کړې ده؟ وای ما عبدالرحمن ابن عوف نه جوړو بیمار پرسی مې ولو، یو بیمار پرسی نه تلل. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د سحر د طرفه لاړې 70,000 او یا زره ملائک ماښامه پورې تا ته د رحم او د مغفرت دعا کوي، او که د ماښام لاړې تر سحره پورې وده شه، هغوی دله دعا غواړي. موږ ځو ځکه ځو چې ماله راغلی، چې نه راغلی نو خوا کې دیوال لګېدلی ګاونډي د هغه بیمار پرسي نه کوو. او د دې ځینې هغه هسپتالونو ته منډې وو ځکه چې هغه راغلی. دا یو ځان له موضوع د اخلاص. رسول الله علیه السلام ورته څه فرمایي؟ ما اجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنه. کله چې انسان کې عملونه راله الله یې جنتي جوړوي.